سلامونه ملګرو، امید ده چې ښه به وي، تاسو روغ جوړ به وئ. نن به موږ په فیسبوک په ګروپونو په باره کې یوه ویډیو جوړو چې فیسبوک ګروپونه تاسو څنګه ډیلیټ کولی شئ د خپلې آی ډۍ نه، یا د میسنجر کې چې کوم ګروپونه راشي. خیال هم کله ډېر میسجونه هغې ته راځي، هر سړی ورته کوي ګروپونو ته، نو بیا هم موبایل هینګ کېږي هغې وجې نه. هغې باره کې به نن ویډیو جوړو چې تاسو څنګه د خپلې آی ډۍ نه ختمولی شئ یا یې ډیلیټ کولی شئ د خپل میسنجر نه، خپل فیسبوک نه. د ویډیو شروع کولو نه مخکې تاسو زموږ چینل باندې که نوي یاستئ سبسکرایب یې کړئ، ویډیو شیر کړئ، لایک یې کړئ، مننه به مو. فیسبوک ته ځو، راځئ اول فیسبوک ګروپونه ګورو چې دا څنګه ختمېدی شي. تاسو به اول ټول نه مخکې به چې خپل پروفایل چې کوم ځای باندې شو کېږي هلته به لاړ شئ، یعنې د سیټ ښایي سیټ ته 3 ډاټ چې ښایي دا به تاسو راواخلئ. دې کې به لاندې د فرینډ نه لاندې به د ښی طرف باندې ګروپس چې کوم ښایي په دې کې به تاسو ورشئ. ګروپ ته چې تاسو لاړ شئ، فرض که زه اوس دا ګروپ ختموم، دا لاور دیر کمیونټي والا، نو دا به په دې باندې کلیک واخلئ، دا به اوکې کوئ، دا به آن دننه به تاسو ورشئ ګروپ ته، ګروپ به جوین کړئ. ګروپ خو د مخکې نه جوین کړی، خو لکه دننه به دا به آن کړئ، نو چې تاسو دننه ورشئ بیا به تاسو د سایډ باندې 3 ډاټ ښایي بره، تاسو به دا اوکې کوئ. دې ته به تاسو ته دا پین به درته راځي، شیر هم درته راځي، نوټیفیکیشن درته راځي، ایډ ټو هوم سکرین، یعنې سکرین باندې تاسو سکرین ته هم شئ وړلی دا ګروپ، هلته ډایرکټ دغه ځای نه بیا دغه کولی شئ، که نه رپورټ کوئ، که هغه هم دغه کوئ، که رپورټ کوئ خو رپورټ هغه هم دغه کېږي نه، بیا هغه ځای نه بلاک کېږي. خو لکه آسان دغه چې کوم دی هغه دا دی، دا لیو ګروپ اخیره سر ته چې کوم لیو ګروپ دی دا تاسو ووایئ چې دا تاسو ووایئ که نه، نو په اولي اپشن باندې لیو ګروپ درځي، دویم باندې کینسل دی، په دریم باندې مور اپشن دی، نو تاسو به په دغه اولي سر اپشن راواخلئ، دغه به اوکې کوئ. تاسو اوس ګورئ دا چې ډایرکټ بس نور رپورټ کوئ ښه، که نه رپورټ کوئ مې رپورټ کوئ، دلته رپورټ اپشن هم راځي، خو بس مې رپورټ کوئ، کلوز یې کړئ ډایرکټ. دې ځای نه اوس ختم شو. اوس تاسو بیرته جوین کوئ، نو ریکویسټ وکړئ، تاسو جوین کړئ، که نه کوئ بس پرېږدئ. ښه دا شو د فیسبوک. اوس راځو مسنجر ته. مسنجر کې به موږ څنګه خپل ګروپونه، یعنې کوم ګروپ چې مسنجر کې هم جوړ شوی هغه څنګه ختمولی شو. فرض که زما دا یو ګروپ دی، دا ابو سدیس سالار پلس 17 دا 17 کسان دي پکې، 19 کسانو پورې پکې اډ شوي دي په دې کې، نو دا موږ څنګه ختمو. دا ګروپ به تاسو آن اوکې به کوئ. چې تاسو اوکې کړئ، دې ته ګوره د هر قسمه سامان ته راځي، ویډیوګانې وغیره هر شی ته رالېږلی. تاسو باید د دې برخ ګوټ کې چې کوم شي د ښایي د ټکی شان نشان چې کوم دی دا به تاسو ووایئ، چې تاسو دا ووایئ دې چې دا سیسټم دا ساینس هم دغه به درته راشي. نو په دې کې هم دقه لیو ګروپ راځي، هلته چې کوم دغه ښایي تا ته هغه به تاسو دا ووایئ، دا لیو ګروپ هم چې ووایه دا به هم لیو کړئ. چې لیو هم کړو نو تاسو دې ته ګورئ، دا هم د دې ځای نه هغه لاړی په خپله ختم شو د دې ځای نه. بیا دپاره به تاسو ته میسج هېڅ هم نه راځي، که بیا پکې تاسو په خپله ځان ایډ کوئ، خو که نه شو دغه کېدی. مننه. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې، شیر یې کړئ. ډېره مهرباني.